یو وخت په یو ښکلي کلي کې خلکو ساده ژوند کوو. یو بل سره یې ډېره مینه لرله. ماښام شو. د اذان اواز راخور شو او هر سړی خپل کور ته روان شو. دا د حاجي ګل محمد کلی و. ګل محمد یو غریب خو عزتداره سړی و. حاجي ګل محمد په تخت ناست و. ماشومانو سره یې خبرې کولې. د هغه ښځه بیبي زرغونه د کور صفایي یې کوله. حاجي صاحب نن ټوله ورځ مصروف وم. اوس شپه ده خو کور ډېر ستا دی. نو جارو کوم یې. حاجي ګل محمد: نه زرغونې، اوس شپه ده. زموږ مشرانو به ویل د شپې جارو مه وهئ. دا خو زړې خبرې دي. اوس کور هر څه بدل شوي دي. نه ښځې، دا خبرې بې سببه نه وي. د ادب خبره ده. دروازه وټکولی شوه. ګاونډی بیبي شمسو راغله. بیبي شمسو: زرغونې لورې، ما بچی جارو وهله. زما مور به ماته ویل د شپې یې کور جارو کول د کور برکت کموي. زرغونه: بیبي دا خو صرف خبرې دي. زرغونې جارو واخیسته او جارو یې شروع کړه. هوا بدله شوه. چراغ کمزوری شو. ماشوم ژړل شروع کړل. حاجي خفه شو. زرغونې، ما درته ویل نه چې د شپې جارو مه وهه. په هغه شپه څوک سم نه و ویده شوي. زرغونه هم په آرام کې نه وه. زرغونه په زړه کې ولې مې د حاجي صاحب خبره ونه منله. سهار حاجي کار ته لاړو خو کار یې پیدا نه شو. کور ته راغی تش لاس. نن هیڅ کار نه و. زرغونه: عجیبه ده، هر څه خراب روان دي. چرګه اګې ناچي. ماشوم ناروغه شو. کور کې خاموشي شوه. حاجي داسې ښکاري برکت تللی دی. د کلي ملا صاحب راغی. ملا صاحب: حاجي صاحب څه خبره ده؟ حاجي: ملا صاحب، مشکلات زیات شوي دي. ملا صاحب: زرغونې لورې، د شپې کور جارو کول ګناه نه ده، خو د ادب او د تربیت خبره ده. شپه د آرام ده، نه د شور ده. زرغونه: غلطي وشوه، بخښنه غواړم. له نن نه وروستو به د مشرانو خبره منم او هر کار به په خپل وخت کوم. څو ورځې وروستو هر څه بدل شو. حاجي صاحب ته ښه کار میلو شو. ماشوم روغ شو. کور خوشحال شو. وینې زرغونې، ادب برکت راولي. ماشومان وخندل. کور رڼا شو. دا کیسه موږ ته دا سبق راکوي: د مشرانو خبره اورئ. هر کار په خپل وخت کوئ. ادب او صبر برکت راولي. نو خوږو کتونکو ویډیو در سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ.